خدای ډېر ځوانان رانه د ایران ترکیه باډر وخوړل. مور او پلار یې په کور کې په تمه باندې ناست وي چې بچی مې خارج ته لاړه نفقه به راته ګټي، لیکن په بچي باندې کله موټر جنګېدلی وي، کله د کمره نه غورځېدلی وي، کله چا په ډزو باندې ویشتلی وي، بیرته مور او پلار ته مړه راشي. یا الله رب العالمین زمونږ په دې پاک او سپېڅلي هېواد کې لکه څنګه دې چې جنګ او جګړې ختمې کړلې، ظلمونه او وحشتونه دې ختم کړل. یا الله تا ته سوال کو دا د غربت مسئله هم حل کړه. او هغه مور او پلار ته هم زه دا میسج او پیغام ورکوم چې خپل اولاد بهرني ملکونو ته مه لېږئ. قسم په الله چې د خپلو اولادونو د ایمان د بربادۍ سبب وګرځئ. آیا ستاسو بچیان چې خارجي ملکونو ته ځي په لاره کې یوه میاشت تېروي، 2 میاشتې تېروي، 3 میاشتې تېروي، تاسو ترېنه تپوس وکړئ چې تاسو د یو ټیم مونځ هم په لاره کې کړی دی؟ تاسو د الله جل جلاله عبادت او اطاعت په لاره کې کړی دی؟ ته به دې بچي ته خوشحاله چې سبا تا ته ډالر راولېږي، روپیګانې درته راولېږي. آیا دا روپۍ تا ته حلالې دي که حرامې دي؟ د الله په خاطر باندې د خپلو زامنو د بربادۍ سبب مه ګرځئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو چا هجرت د یو ملک نه بل ملک ته د الله او د الله د رسول لپاره وکړه، نو د ده هجرت د الله او د الله د رسول لپاره دی. رب العالمین به ورته نعم البدل ورکي. او که یو چا هجرت د دنیا د حاصلولو لپاره وکړه، نو د ده هجرت د دنیا د حصول لپاره دی. او که یو چا هجرت د یوې ښځې د نکاح کولو دپاره وکړ، نو دغه ښځه به ده ته ورسیږي او نکاح به ورسره وکړي. نو محترمو مسلمانانو، نن خو موږ او تاسې ګورو چې زموږ او ستاسو بچیان یوازې د دنیا د حصول دپاره روان دي. بیا مسلمانانو هجرت په 2 قسمه دی. یو هجرت د دارالحرب نه دارالاسلام ته دی، بل هجرت د دارالاسلام نه دارالحرب ته دی. هجرت د دارالحرب نه دارالاسلام ته جائز او هجرت د دارالاسلام نه دارالحرب ته ناجائز. نن چې زموږ او ستاسو ځوانه طبقه د دارالاسلام نه دارالحرب ته ځي، کفري ممالکو ته ځي، نو دا هجرت نه الله او نه د الله رسول روا کړی دی. نو عزتمندو، دنیا دارالامتحان دی. الله جل جلاله خپلو بندگانو باندې ازموینه کوي چې آیا زما بنده زما د امر مطابق نافرمانی کوي او که نه زما د امر ناراضي دي. محترمو، په دنیا کې به په مسلمان باندې غربت راځي، فقیری به پې راځي، مسکینی به راځي، خو لیکن په کار دا ده چې صبر وکړي. عزتمندو، که موږ او تاسې یو موټی شو، په خپل وطن کې حلال روزي وګټو، انشاءالله اطمینان درکوم چې زموږ او ستاسو دغه هېواد به هم جوړ شي، زموږ او ستاسو اقتصاد به هم جوړ شي. او په هغه منصبدارانو باندې دغه کوم چې د خپلو مظلومو بېوزله غریبو کورنیو لاسنیوی وکړئ. هسې نه چې د الله جل جلاله په عالي دربار کې د قیامت په ورځ باندې ستاسو نه شکایت کوي. الله جل جلاله به درته فرمایي تاسو ته ما مال درکړی و، دولت مې درکړی و، د دې دپاره مې نه و درکړی چې تاسو پرې خپلې اکشنې وکړئ. تاسو ته ما د دې دپاره درکړی دی چې د غریب او یتیم او مسکین برخه پکې وکړئ. الله دې موږ او تاسې ته د عمل کولو توفیق راکړي.